الرحيم قوله اعلم أن مسألة علم الواجب تعالى غرض د شارح قاضي د دې حاشیه منهینا په دې عبارت سره چې علم ان الحكماء او المتكلمين هغه غرض چې د دفع دی اعتراض ده. حاصل اعتراض دا چې په علم کې په دوه طریقو سره اختلاف دی. یو اختلاف په نفس علم د واجب تعالی کې دی چې واجب تعالی لره علم شته او که نشته، او دویم اختلاف په هغه نوعیت د علم د واجب تعالی کې ده چې د واجب تعالی علم کم قسم دی، حصولي دی او که حضوري ده. دوه اختلاف دي. نو څه وجه ده چې اختلاف دوه دي؟ نو شارح قاضي ولې اغلته په شرح کې چې علم ان مسألة علم الواجب مما تحيرت فيه الافهام فذهب البعض، دا اختلاف ثاني بیان که هغه اختلاف په نوعیت د علم کې چې علم د الله تعالی حصولي دی که حضوري دی، صور قائم دي تر ذات د الله تعالی پورې او که صور قائم دي تر دې صورو پورې، هغه اختلاف بیان شو کنه. او دغه اول اختلاف کوم چې په نفس علم کې ده چې الله لره علم شته او که نشته، هغه بیان نه کدا ولې. نو شارح قاضي په دې منهیه کې جواب کوي چې هغه اختلاف چې دی کنه هغه کلا اختلاف دی، ځکه د جمهور ماهرینو که مسلمانان دي او که غیر مسلمانان دي، ماهرین می ویلې ښه یا علما وایي که د مسلمانانو دي او که د غیر مسلمانانو دي، هغوی په دې باندې متفق دي چې الله تعالی لره علم شته. د حکمو د فلاسفو یوه لږه ډله هغه وایي چې الله تعالی لره علم نشته. نو ځکه د هغوی اختلاف ته اعتبار ورنه که شارح قاضي، نو ځکه هغه اختلاف له سره بیانه نه که، یعنی د اختلاف په نه بیانولو سره شارح قاضي اشاره وکړله دې خبرې ته چې د هغه بعضې خلکو چې په نفس علم کې اختلاف کوي د هغوی اختلاف ته اعتبار نشته، نو ګواکې علم د الله تعالی اتفاقي ده، علم د الله تعالی اتفاقي ده. په دې باندې پوه شوي؟ نو دی وایي که نه قوله دا قول د شارح چې علم ان مسألة علم الواجب تعالی ښه، نو دا خو یې شرح نقل کړه که نه اعلم ان مسألة الواجب تعالی. اوس دا علم چې دا منهیه ده ښه، دا علم چې شوه دا حاشیه شوه. پوه شو ورباندې دا ونه وایي چې دوه څنګه علم راغلي دي. علم پوه شو چې ان الحکما والمتکلمین اتفقوا، هغوی متفق دی علی په دې باندې چې انه سبحانه چې الله جل جلاله عالم دی لذاته ولغیره، په خپل ذات باندې علم لري او په غیر باندې هم علم لري. الا شرذمة قلیلة من الحکما، دا الا شرذمة قلیلة من الحکما دا د اتفقون استثناء ده. شرذمه چې ډلې ته وایي، شرذمه چا ته وایي؟ ډلې ته وایي. قرآن کریم کې هم راځي که نه فإنهم څنګه دی لشرذمة قلیلون، وړو کې ډلې ته وایي. او دا توصیف چې په قلیلون سره کېږي دا مزید د تاکید دپاره چې بیخي وړه. الا شرذمة قلیله، مګر یو وړو کې ډله د حکماو حیث ینکرونه چې هغوی انکار کوي د دې خبرې نه چې لکون الواجب تعالی عالما بذاته، چې واجب تعالی د عالم بذاته شي. هغوی وایي چې نه الله تعالی لره علم نشته، نه په ذات باندې شته ده او نه په غیر باندې شته. لأن العلم اما اضافة او صفة ذات اضافة. غرض د شارح قاضي په دغه عبارت سره نقل کول د دلیل د دغه شرذمې دي. دوی وایي که نه چې الله تعالی لره علم په خپل ذات باندې نشته. ولې نشته؟ حاصل د دلیل دا د شارح ورته اشاره کړې ده په دې منهیه کې. صورت د دلیل دا دی که الله تعالی لره علم راشي په خپل ذات باندې، نو بیا به لازم شي تعدد او اثنینیت په ذات د الله تعالی کې. که الله تعالی لره په خپل ذات باندې علم راسي نو بیا به لازم سي تعدد او اثنینیت. اثنینیت معنا دووالی، اثنینیت معنا چې دووالی. نو تعدد او اثنینیت خو په ذات د الله تعالی کې محال دی که نه؟ دو وایي ګوره ورته تعدد او اثنینیت خو په ذات د الله تعالی کې محال ده که نه؟ نو دا چې علم الله تعالی لره راشي په خپل ذات باندې دا هم محال ده. بطلان د تعلیق خو ښکاره ده که نه؟ تعدد او اثنینیت په الله تعالی کې شته، تعدد او اثنینیت په ذات د الله تعالی کې شته. خدای یو دی که دوه دي؟ یو دی که نه؟ تاسو په دې کې هم شک دی سړی. زه درته چې تعدد او اثنینیت په ذات د الله تعالی کې شته، تاسو پې غلي یئ په دې باندې. خدای پاکه تعدد او اثنینیت نشته. تعدد او اثنینیت خو دا معنی چې خدایان ډیر شو که نه، چې شو ډیر شو. اوس مې هلته موټر کې راسپورو ما کتاب مې کوته، نو ډریور ښه خلک دي، هغوی خو بېچارهګان دي ښه خلک دي. نو ما ته ویلې وایي دا کتاب وګورئ وایي لږې په زوره ووایي چې موږ ته هم ثواب ورسېږي که نه.
وای په زور یې ووایي چې موږ ته هم ثواب ورسېږي دوی که دا قرآن کریم دی یا شی دی مالدا په زوره د ویلو نه دی استاذه وای ښه صحیح دی مالدا د زورې د ویلو نه دی وای ښه صحیح دی ښه اوس راشئ دلیل د ملازمې ته که الله تعالی لره علم په خپل ذات باندې راسي نو بیا به څنګه تعدد او اثنینیت راشي لأن العلم اما اضافة دې کې دلیل د ملازمې ته اشاره ده حاصل دا دی علم یا اضافت ده نفس اضافت ده د مقولې د اضافت نه ده یا یو صفت ده د مقولې د کیف نه ده خو اضافت ورلره عارض ده اضافت ورلره چیه ده علم کې اختلاف دی که نه یا چې د اضافت ده یعنی د مقولې ده اضافت نه ده او یا صفت ده د مقولې د کیف نه ده یو کیفیت ده خو ذات اضافت ده اضافت ورلره او نسبت اضافت په معنا د نسبت سره نسبت ورلره عارض ده ولې خو نسبت ده په مابین د علم او د معلوم کې که نه او که نه که صفت شي او که اضافت شي خو د عالم او د معلوم ترمنځ شی دی نسبت دی که نه ها نو یا اضافت شو یا صفت ذات اضافت شو نو که اضافت شي او که صفت ذات اضافت شي نو اضافت چې تقاضا د طرفینو کوي که نه کوي چې یو عالم او بل شی معلوم نو خو عالم او معلوم شو که نه نو ذات د الله تعالی کې عالم هم راغی معلوم هم راغی نو تعدد او اثنینیت شو که نه شو په دې باندې پوهېږي سر په خلاص شو انشاءالله دا د دې دلیل دی په دې خبره باندې چې الله تعالی په خپل ذات باندې علم نه لري موږ له وروستو جواب ترې نه کوو لاندې ولې ویل لأن العلم یا اضافت دی او یا صفت ذات و اضافت دی یا صفت اول اضافت چې دا یو نسبت دی تستدعي الطرفین تقاضا د چا کوي د طرفینو کوي ولې ځکه اضافت معنا ده که نه په مابین د طرفینو کې او ولا اثنینیت فی ذاته تعالی او اثنینیت نشته په ذات د الله تعالی کې بوجه ما په یو وجه ده وجوه سره فاذا لم يعلم ذاته چې کله الله علم ونه درلوده په خپل ذات باندې لم يعلم غیره نو په غیر باندې هم علم نه لري فاذا لم يعلم ذاته لم يعلم غیره دې کې اشاره ده دوی دلیل ته د دې شرذمې قلیلې په دې خبره باندې چې الله تعالی په غیر باندې هم علم نه لري اوس پورې خو دلیل نقل کو چې الله تعالی په ذات باندې علم نه لري اوس دلیل په دې باندې نقل کوي چې الله تعالی په غیر باندې علم نه لري صورت د دلیل دا دی ما ته وګورم حاصل د دلیل دا ده که چېرته الله تعالی لره علم ثابت شي په غیر باندې نو بیا به الله تعالی لره علم ثابت شي په خپل ذات باندې تعالی باطل مقدم مثل که الله تعالی لره علم ثابت شي په غیر باندې نو الله تعالی لره علم ثابت شي په ذات باندې تعالی باطل لا ځکه خو موږ او ثابت کړه کنه دوی وایي کنه چې موږ ثابت کړه چې الله تعالی لره علم په خپل ذات باندې نشته که شي نو بیا به تعدد او اثنینیت راشي ټیک ده ملازمي دلیل ویل پکار دي کنه که الله تعالی لره علم راشي په غیر باندې نو بیا څه لازمه ده چې علم براشي په خپل ذات باندې وایي ځکه چې کله الله تعالی لره علم په غیر باندې راشي نو علم بالغیر دا مستلزم دی دې لره چې انا عالم على ذلك الغیر انا عالم بذلك الغیر که چېرته الله تعالی لره علم په غیر باندې راشي نو بیا څه لازمه ده چې الله تعالی لره علم په خپل ذات باندې راشي ولې وایي ځکه علم بالغیر دا مستلزم دی دې قضیې لره علم په دې قضیې لره چې انا عالم بذلك الغیر انا عالم بذلك الغیر ولې علم بالغیر دا مستلزم دی دې لره چې انا عالم بذلك الغیر وکنه وی ته چې کله په یو شي باندې علم ولري نو خو ته په دې پوهېږي که نه چې زه په دغه شي باندې پوهېږم که داسې نه شي نو بیا به زه وایم چې وروره زه په ټولو علومو باندې پوهېږم زما دې په هر علم باندې علم راشي خو په دې نه پوهېږم چې زه په دغه باندې پوهېږم دا کېدلی شي دا امکان لري چې ته دې په یو شي باندې علم ولري په غیر باندې او په دې علم ونه لري چې انا عالم بذلك الغیر علم بالغیر مستلزم دی علم لره په دې قضیه باندې چې انا عالم بذلك الغیر پوهېږي نه خیره نو چې اوس علم بالغیر مستلزم شو علم لره په دې قضیه باندې چې انا عالم بذلك الغیر نو خو انا عالم بذلك الغیر باندې علم بیا مستلزم دی علم لره په انا باندې ولی انا عالم بذلك الغیر دا قضیه ده علم بالقضیه دا مسبوق دی په علم بالطرفین باندې او کنه علم په قضیه باندې کله راځي چې کله علم ته راشي په طرفینو د قضیه باندې چې هغه موضوع محمول ده نو موضوع په دې قضیه کې انا دی کنه پوهېږي نو ثابت شو کنه که الله تعالی لره علم په غیر باندې راشي نو بیا به لازم شي الله تعالی لره علم په خپل ذات باندې او علم په ذات باندې باطل ولې تعدد او اثنینیت راځي نو علم په غیر باندې هم باطل په ایمان ورګزاره وشوه فاذا لم يعلم ذاته چې کله الله علم نه لري په خپل ذات باندې نو لم يعلم غیره نو په غیر باندې هم علم نه لري
وافاظة الممکنات منه كافاظة الضوء من الشمس من غیر شعور ورویة. ما ته وګوره، غرض د شارح قاضي د دې عبارت نه دفع د یو اعتراض ده. هغه اعتراض چې په دوی باندې واردېږي، په دوی باندې اعتراض واردېږي، نو دوی دغه اعتراض نه جواب کوي، هغه شارح قاضي دلته نقل کوي. په دوی باندې اشکال پیدا کیږي چې کله الله تعالی چې د په دې غیر باندې علم نه لري په ممکناتو باندې، نو بیا د صدور د ممکناتو د الله تعالی نه څنګه وشو؟ صدور د ممکناتو الله تعالی نه، د پیدایش د ممکناتو د الله د طرف نه، دا مستلزم د علم لره په دې ممکناتو باندې. ولې که چیرته الله تعالی علم ونه لري په دې غیر په دې ممکناتو باندې، او بیا هم دا ممکنات صادر شي د الله تعالی نه، نو بیا خو لازمیږي تعلق د جعل بالمجهول، بیا لازمیږي څه شي؟ تعلق د خلق او د جعل بالمجهول وکنه، او تعلق د خلق او د جعل بالمجهول راځي په دې باندې رسېږي. نو دی جواب کوي، حاصل د جواب دا دی چې مولا صاحب دا صدور او دغه جعل او دا خلق چې دا دوه قسمه ده، یو صدور اختیاري ده، بل صدور اضطراري ده، غیر اختیاري. صدور اختیاري د شي د بل شي نه، دا مسلم دی چا لره علم لره، د چا نه چې صادري هغه به علم لري په دې صادر باندې، بیا ورنه صادریږي. صدور اختیاري چې کله په اختیار باندې ورنه صادر شوی وي، او صدور اضطراري صدور غیر اختیاري دا مسلم نه دی چا لره علم لره. لکه صدور د ضوء د شمس نه، و دا رڼا د شمس نه صادري که نه صادریږي، حالانکه شمس په دې ضوء باندې علم لري، ځکه نسبت د علم شمس ته صحیح دی. په دې باندې پوه شو انشاءالله. نو دغه شان د دوی په نسبت باندې صدور د ممکنات هم د الله تعالی نه اضطراري دی. چی دی؟ اضطراري. و افاظه د ممکنات منه، جعل د ممکنات منه د الله د طرف نه، که افاظه الضوء، دا څه لکه افاظه او جعل د دې رڼا من الشمس د لمر نه، من غیر شعور و رویة، شعور او رویت یو شی دی بغیر د علم نه، بغیر د چا نه؟ د علم نه. رؤیت نه دی، رویت دی. وبطلان هذا القول اظهر من ان يتصدى احد لابداله بالدليل. ما ته وګوره، غرض د شارح قاضي د دې عبارت نه هغه رد دی په دو باندې، رد دی په چا باندې؟ نو دی څه وایي ګوره ورته، وایي وبطلان هذا القول، بطلان د دغه قول چې الله تعالی لره علم نشته نه په خپل ذات باندې او نه په غیر باندې، دا بطلان اظهر دی من د دینه ان يتصدى احد، چې قصد وکړي راوړاندې شي یو کس لابطاله د ابطال د دغه قول د پاره بالدلیل، په چا سره؟ ما ته وګورئ، یعنی د دغه قول بطلان چې دلیل ته اړتیا نه لري. ولې؟ ځکه دلیل خلق په نظریاتو باندې وي، او د دغه قول بطلان بدیهی دی. د دغه قول بطلان څه شی دی؟ چې الله تعالی لره علم نشته. پوه شو ورباندې؟ نو ځکه دې ته اړتیا نشته چې یو سړی دی د دې قول د باطلولو دپاره دلیل ویلو ته راوړاندې شي. دلیل ویلو ته، ولې دلیل په څه باندې وایي خلک؟ شابه. ومنشأه الجهل. ما ته وګوره، غرض د شارح قاضي چې ده که نه، هغه علت د دې خبرې بیانوي چې دا دوی ولې دا خبره کوي چې الله تعالی چې دی علم نه لري نه په خپل ذات باندې او نه په خپلو نه په ممکناتو باندې. د دې منشأ څه ده؟ د دې منشأ څه ده؟ د دې علت څه دی؟ وایي منشأ د دې دا ده چې دوی د الله تعالی د علم په کیفیت باندې نه پوهېږي. دوی د الله تعالی د علم په کیفیت باندې نه پوهېږي. هغه داسې دی، داسې مثلا داسې څنګه دوی وایي که نه چې علم د الله تعالی یا اضافت دی او یا صفت ذات اضافت ته، نو هغه تقاضا د طرفینو کوي، نو بیا تعدد او اثنینیت راځي په ذات د الله تعالی کې. داسې ویلې که نه؟ نو دی جواب کوي چې مولا صاحب، علم د الله تعالی چې د نه اضافت دی او نه صفت ذات و اضافتین دی، بلکې علم د الله تعالی عین دی د الله سره. علم د الله تعالی عین دی د چا سره؟ د الله سره. متوجه شي، علم د الله تعالی عین دی د الله سره، ځکه علم صفت کمال د الله ده، او صفات کمالیه د الله تعالی او کې د حکماو او د صوفیه رایه دا ده چې دا عین دی د چا سره؟ شارح قاضي دلته د حکماو دیم صوفي دی که نه؟ دیم چیرې صوفي دی، دا یاد ساتي. دې مسله کې دی د چا سره دی؟ د خپل صوفي دی، د حکماو سره دی. حکما څه وایي؟ تا شرقید کې ویلي دي چې علم د الله تعالی صفات د الله تعالی چی دي؟ عین دي که نه د ذات د الله تعالی سره؟ نو دیم صوفي دی. د صوفیه کرام هم دغه رایه ده چې علم د الله تعالی عین دی د چا سره؟ نو علم د الله تعالی نه اضافت دی او نه صفت ذات اضافت دی، بلکې دا عین دی د چا سره؟
د الله سره. نو چې عین شو د الله تعالی سره، نو چې اضافت او صفت ذات اضافت نشو تقاضا تغیر د طرفینو هم نه کوي. په دې باندې پوهېږي سر په خلاصېږي انشاءالله. او متکلمین بیا وایي چې صفات د الله تعالی چې دي نه عین دي او نه غیر دي. متکلمین بیا څه وایي چې صفات د الله هو ولا غیر هو، شراقید کې کنه چې صفات د الله تعالی نه عین دي او نه غیر دي. او که ته وایې کنه چې دا خو مثلا چې نه عین شو نه غین شو، نه عین شو نه غیر شو، غین نه غیر، چې نه عین شو نه غیر شو، دا خو ارتفاع د نقیضینو ده. نه نه نه، ارتفاع د نقیضینو نه ده. دلته عینیت په بیل معنا سره ده او غیریت په بیل معنا سره ده. عین نه ده. څه معنا؟ د صفاتو د الله تعالی ترمن اتحاد فی المفهوم نشته، مفهوم د هر یو جدا جدا ده. دلته چې کوم عینیت منګه منفي کوو، نو عینیت په معنا د اتحاد فی المفهوم سره، عینیت په معنا د چا سره؟ او بیا وایو چې غیرم نه ده. د غیریت دا معنا یې چې د صفاتو انفکاک نه کیږي. د صفاتو غیریت دا معنا، غیریت په معنا د جواز الانفکاک، غیریت په معنا د چا سره؟ جواز الانفکاک. پوه شو ورباندې؟ صفات د الله تعالی عین نه دي. څه معنا؟ اتحاد مفهومي نشته. ټیک. صفات د الله تعالی غیر نه دي. څه معنا؟ انفکاک جایز نه دی. ټیک ده. نو دلته صفات د الله تعالی عین نه دي. دلته چې کوم عینیت منګه منفي کوو، عینیت منطقي منفي کوو. کوم عینیت منفي کوو؟ صفات د الله تعالی غیر نه دي بلکې عین دي. عینیت ثابتو کنه. کوم عینیت ثابتو؟ عینیت حکمی، عینیت په اصطلاح د فن حکمت کې. خدای د چا سره دی؟ صوفیه سره دی. او صوفیه هم د چا سره دي؟ حکما سره دي. چې صفات څه شي دي؟ عین. سر په خلاص ان شاء الله. دا درته څوک نه وایي چې لکه دا خو د متکلمینو رایه خدا ده چې نه عین دي او نه غیر دي، او دا خو د حکماو رایه ده کنه چې صفات د الله تعالی عین دي. ورته نه، د صوفیه هم دا رایه ده چې صفات د الله تعالی چی دي؟ عین دي. سر په خلاصو. نو دی وی کنه ومنشأه، منشأ د دغه قول، منشأ د چا؟ چې علم نشته الله لره، هغه جهالت دی عن کیفیت علمه تعالی، د کیفیت د علم د الله تعالی لذاته ذات لره. هغه علم دا صفت د علم دی، هغه علم المقدس عن الاضافه، چې هغه مقدس دی د چا نه؟ یعنی اضافت نه دی بلکې عین دی د چا سره؟ د الله سره. ما ته وګورو. دلته په دې منشأه باندې اشکال پیدا کیږي، متوجي شي. ته وایې څوک چې دا خبره کوي چې الله تعالی لره علم نشته په خپل ذات باندې او نه په ممکناتو باندې، نو د دې منشا دا ده چې دوی د الله تعالی د علم په کیفیت باندې نه پوهیږي. دوی دا وایي چې علم چې دی کنه یا اضافت ده او یا صفت ذات اضافت ده، او علم د الله تعالی چې د نه اضافت ده او نه صفت ذات اضافت ده. خبره داسې شوه کنه، خبره داسې شوه. اوس په دې باندې اشکال پیدا کیږي چې مولا صاحب دا خو متکلمین هم وایي کنه چې علم یا اضافت ده یا صفت ذات اضافت ده. نو چې کله منشا د دې نفي د علم د واجب تعالی نه هغه دا خبره شوه چې علم د الله تعالی یا اضافت ده یا صفت ذات اضافت ده، نو بیا خو باید چې متکلمینو باندې هم دا لازمیږي چې دوی هم باید قولو کې په نفي د علم باندې، حالانکه متکلمین خو قایل دي د ثبوت د علم. په اشکال باندې پوه شوې؟ ته وایه چې منشا د دې نفي څه شی ده؟ منشا د دې نفي هغه دا منشا د دې نفي د علم دا خبره ده چې علم د الله تعالی یا اضافت ده یا صفت ذات اضافت ده. دا خبره ده کنه. ته وایه چې دغه شرذمه قلیله دا قول کوي، نو دغه خبره خو متکلمین هم کوي کنه چې علم یا اضافت ده یا صفت ذات اضافت ده. نو بیا خو متکلمینو باندې هم دا لازمیږي چې دوی باید په نفي د علم باندې قول وکړي، کني بیا به تعدد او اثنینیت راشي. ولې اضافت څه شی غواړي؟ طرفین غواړي کنه، حالانکه متکلمین خو د ثبوت د علم قایل دي. متکلمین د چا قایل دي؟ ثبوت د علم. په اشکال باندې پوه شوئ؟ ته به جواب وکړي چې مولا صاحب دا منشا چې دلته په معنا د علت تام سره نه ده بلکې په معنا د علت ناقصه سره ده. علت تام د دې خبرې چې الله تعالی لره علم نشته دا نه دی چې علم د الله تعالی یا اضافت یا صفت ذات اضافت ده، بلکې دا علت ناقصه ده. ولې؟ ځکه علت تام هغه مجموعه د امرینو ده. علت تام څه شی ده؟ علت تام د دې خبرې چې الله تعالی لره علم نشته هغه دوه امرین دي، د دې دوه امرینو مجموعه. یو دا چې علم د الله تعالی اضافت یا صفت ذات اضافت، او بل دا
چې اضافت تقاضا د تغایر ذاتی د طرفینو کوي. اضافت تقاضا د چا کوي؟ علت تام د دې نفي دا مجموعه د دې امرینو ده او د دې مجموعې قائل هم دا شرذمه قلیله دي. دوی وایي چې علم د الله تعالی اضافت یا صفت ذات اضافت دی او ورسره دا وایي چې اضافت تقاضا د تغایر ذاتی کوي. نو اوس ښکاره خبره ده چې علم اضافت هم شي د الله تعالی او اضافت تقاضا د تغایر ذاتی مو کوي، نو د عالم او د معلوم ترمن به مغایرت ذاتی وي کنه، نو بیا تعدد او اثنینیت راځي کنه په ذات د الله تعالی کې، که الله تعالی د علم ثابت شي په خپل ذات باندې. پوهیږي دا علت تام ده. او فقط دا خبره چې علم اضافت یا صفت ذات اضافت دا علت ناقصه ده، دا څه شی دی؟ نو متکلمین په دې مجموعې د امرینو باندې قول نه کوي. متکلمین داسې وایي چې منم علم اضافت یا صفت ذات اضافت ده، خدا نه وایي چې اضافت تقاضا د تغیر ذاتی کوي، بلکې دا وایي چې اضافت کې تغیر اعتباري هم کافي دی، تغیر اعتباري هم کافي دی. نو دوی وایي چې الله تعالی علم شته او علم چې دی د اضافت یا صفت ذات اضافت هم دی، خو بیا هم تعدد او اثنینیت نشته. تعدد که په اعتبار د ذات سره وای نو بیا ملازمه نه منم. تعدد که په اعتبار د چا سره وای چې که الله تعالی در علم په خپل ذات باندې راشي نو بیا به تعدد او اثنینیت راشي. یعنی دا معنا چې تعدد او اثنینیت ذاتی به راشي، د عالم ذات جدا او د معلوم جدا، بیا ملازمه نه منم. او که وای چې تعدد او اثنینیت بل اعتبار به راشي بیا بطلان د تعالی نه منم. را دي شي کنه او کنه دا الله تعالی په خپل ذات باندې هم عالم دی هم معلوم دی، مغایرت اعتباری ده، من حيث انه عالم معلوم نه دی، من حيث انه معلوم عالم نه دی. ټیک شو کنه؟ په ایمان په پوه شوي؟ نو ځکه متکلمین د دې مجموعې د امرینو قایل نه دي، د مجموعې د امرینو فقط دوی قایل دي، نو ځکه دوی نفي د علم کوي. متکلمین خو فقط د یو قایل دي، خدا بل واستدلوا على كونه تعالى عالما. بس دی کنه، بس دی.